کار ساخت یک شبکه آبرسانی در قریه بیانی ولسوالی زنخانه ولایت غزنی به ارزش بیش از 5 میلیون افغانی آغاز شد. مسئولان در غزنی میگویند که این پروژه آبرسانی تحت نظارت ریاست احیا و انکشاف دهات به همکاری مالی بانک جهانی تطبیق می شود که با تکمیل آن 243 خانواده از آب آشامیدنی سالم بهره مند خواهند شد. ګټه اخیستونکي 243 فامیل دي او د ذخیره حجم 40 متره مکعب ظرفیت لري او یوه دانه یوه حلقه څا لري چې 140 متر زوروالی لري. چارې انشاءالله تقریبا د مطابق 15 ورځې مخکې شروع شوي دي چې نن عملا شروع شوه. تقریبا تر 6 میاشتو آینده میاشتو پورې به چې د جون 8 کېږي موږ به عملا دلته د شاهدانو اوسیږو چې پروژه تسلیم کړو. در همین حال باشندگان محل از ساخت این شبکه ابراز خرسندی کرده و خواهان توجه بیشتر به بخش مدیریت آب هستند. نو اوس دا پروژه چې راغلی موږ ډېر خوشحاله یو، ډېرو ته خوشحاله یو. یعنې موږ کاریزم موږ د کومو خلکو چې په واس کې هغو برمې وهلي دي چې په واس کې نه کړي هغه دغسې دي. نو کله چې ورید سي یا مشکل سي ډېر سره له ستونزو سره مخامخ یو. مخکې خو دلته چې اوبه وې ډېرې کوزې وې، چا زور نه ورته رسېدل مسکینانو خلکو. موږ کلی ډېر ضعیفه کلی ده. اوس له دې نه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته دا پروژه سي فعاله سي او دا یو پروژه موږ ته کار نه راکوي. دلته باید موږ ته چک ډیمونه جوړ کړي او نور داسې پروژې جوړې کړي موږ ته. آب صحی یکی از اساسی ترین نیازهای از زندگی انسان به شمار رفته و نقش مهمی در تأمین صحت و سلامت جامعه دارد. ریاست احیا و انکشاف دهات غزنی از مردم می‌خواهد که علاوه بر حفاظت از پروژه‌های عام‌المنفعه از استفاده بیجا و اسراف در مصرف آب جلوگیری کنند.